السلام علیکم او په خیر راغلی. په نننی ویډیو کې به زه تاسو پوهه کوم چې تاسو به څنګه په کور کې د ډیجیټل مارکیټینګ نه پیسې ګټئ. که فرض که تاسو غواړئ چې آنلاین پیسې وګټئ نو بیا دا ویډیو ستاسو دپاره ډیر زیات امپارټنټ ده. تر اخره پورې دا وګورئ چې تاسو په دې باندې پوهه شئ. که ویډیو یو خوښه شوه ویډیو به لایک کوئ، د ملګرو سره به یې شیر کوئ، زمونږ د چینل د گروث دپاره به یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. Earn from digital marketing at home. د ډیجیټل مارکیټینګ نه به تاسو څنګه پیسې ګټئ په کور کې. د ډیجیټل مارکیټینګ نه تاسو په مختلف طریقو سره پیسې ګټلی شئ او هغه هم په کور کې. سټپ بای سټپ په طریقه کار باندې یو پوهه کوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په هر څه باندې پوهه شئ. 6 way to earn money from digital marketing at home. شپږ لارې دي چې تاسو په هغې باندې د ډیجیټل مارکیټینګ نه پیسې ګټلی شئ. که فرض که تاسو په کور کې آنلاین پیسې ګټل غواړئ. که تاسو غواړئ چې تاسو آنلاین پیسې وګټئ نو تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ نه په شپږ طریقو باندې پیسې ګټلی شئ. په دې کې که تاسو یوه طریقه چې دی هغه هم راونیوله او په هغې باندې یو کار وکړلو نو تاسو یقین وکئ چې تاسو به لازمي د هغې نه پیسې ګټئ. نو هغه کمی خبرې اترې دي، کمی لارې دي چې تاسو د هغې نه پیسې ګټلی شئ په کور دننه باندې. د ټولو نه اول زمونږ سر راځي فریلانسینګ. که فرض که تاسو فریلانسینګ کوئ، تاسو آنلاین سرویسز پرووایډ کوئ. فار ایگزامپل تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کړلو، په دې باندې تاسو پوهه شوئ، تاسو اوس د دې سرویسز پرووایډ کوئ، د دې خدمات پرووایډ کوئ، نو هم تاسو پیسې ګټلی شئ د دې نه په کور دننه. که فرض کا فریلانسینګ تاسو کول غواړئ، ډیجیټل مارکیټینګ کې تاسو چاله فیسبوک پیج منیج کول غواړئ یا تاسو هغوله چې دی ایډ رن کول غواړئ نو تاسو د فریلانسینګ نه ښه پیسې ګټلی شئ. فریلانسینګ یو داسې پلیټفارم دی چې په دې کې کافي پوټینشل دی. تاسو د دې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ، خو د دې دپاره پکار دی هنر، سکل. چې ستاسو سره سکلز وي، چې ستاسو سره په څه کې پوهه وي نو تاسو راتلی شئ په فریلانسینګ کولی شئ او د فریلانسینګ نه پیسې ګټلی شئ. تاسو په فایور باندې کار کولی شئ، په افورک باندې کار کولی شئ، په مختلف فریلانسینګ پلیټفارم باندې تاسو کار کولی شئ او سرویسز خلکو ته پرووایډ کولی شئ او د هغې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ. دویمه طریقه زمونږ سره ده افیلیټ مارکیټینګ. که تاسو چرته افیلیټ مارکیټینګ کوئ، فار ایگزامپل افیلیټ مارکیټینګ دې ته ویلی کیږي چې تاسو د یو چا پراډکټ را اخلئ او هغه خرڅوئ، صحیح ده، په بل چا باندې خرڅوئ، یعنی ستاسو په هغې کې څه انویسټمنټ چې دی هغه نه لګي، ستاسو پکې څه پیسې نه وي، صحیح ده، انوالو. نو تاسو د افیلیټ مارکیټینګ نه پیسې ګټلی شئ. افیلیټ مارکیټینګ دې ته ویلی کیږي په اسانو الفاظو کې چې تاسو د یو چا پراډکټ چې دی هغه خرڅوئ او هغه ستاسو په ترو باندې یو کس اخلي نو تاسو ته به په هغې کې کمیشن میلاویږي او هغه کمیشن چې دی هغه ستاسو پرافټ دی، ستاسو منافع ده. نو که تاسو غواړئ یا ستاسو سره پیسې نه وي، بالکل د سره هیڅ قسم روپۍ نه وي، نو تاسو افیلیټ مارکیټینګ کولی شئ او د افیلیټ مارکیټینګ نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ. افیلیټ مارکیټینګ د ټول نه اسانه لاره ده چې تاسو دا سلیکټ کئ او د دې نه چې دی پیسې وګټئ. په افیلیټ مارکیټینګ کې ستاسو یو روپۍ هم نه لګي، د کمپنۍ یا د یو چا پراډکټ وي او هغه تاسو چې دی خلکو ته رسوئ، تاسو یې خلکو ته سجست کوئ او چې څوک یې اخلي نو په هغې کې تاسو ته کمیشن میلاویږي. دغې ته ویلی کیږي افیلیټ مارکیټینګ ان سمپل ورډ، په ساده الفاظو کې. بیا په دریم نمبر زمونږ سره راځي سوشل میډیا منیجمنټ. که فرض کا تاسو سوشل میډیا منیجمنټ زده کئ
او تاسو په سوشل میډیا منیجمنت باندې کار کوئ نو تاسو د دې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ، تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی. خو چې په دې باندې ځان پوهه کوئ چې تاسو به سوشل میډیا منیجمنت څنګه کوئ، یعنی فیسبوک پروفایل شو یا د فیسبوک پیج شولو، د انسټاګرام پیج شولو، صحیح ده، د ټیک ټاک، لینکډین، یوټیوب، دا به تاسو څنګه منیج کوئ. د دې دپاره به تاسو څه طریقه کار کوئ چې تاسو یو سوشل میډیا پلیټ فارم چې دی هغه منیج کوئ، د چا دپاره سرویسز تاسو هغو ته پرووایډ کوئ. نو د سوشل میډیا منیجمنت تاسو خلکو ته سرویسز هم پرووایډ کولی شئ، د هغې نه پیسې ګټلی شئ او خپل کار چې دی هغه هم چې دی هغه روانولی شئ. که فرض کا تاسو خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې چې دی کار سټارټ کوئ، د هغې منیجمنت کوئ، نو تاسو د هغې نه هم ښه ارننګ کولی شئ. په څلورم نمبر زموږ سره راځي کانټینټ کریشن. کانټینټ کریشن څه ته ویلی کیږي؟ کانټینټ کریشن دې ته ویلی کیږي چې تاسو د یو څیز په باره کې څه تیار کړئ، فار ایگزامپل په ویژوال فارم کې. فار ایگزامپل کانټینټ کریشن چې دی په هغې کې تاسو ویډیو هم جوړولی شئ، په هغې کې تاسو چې دی پوسټ هم ډیزاین کولی شئ، صحیح ده، او د هغې سرویسز خلکو ته پرووایډ کولی شئ. اوس کانټینټ به تاسو د څه دپاره جوړوئ؟ تاسو چې دی د یوټیوب دپاره هم چاله کانټینټ جوړولی شئ یا ځان له هم دا کار تاسو پخپله کولی شئ. تاسو چې دی د هغو د فیسبوک دپاره هم ښه کانټینټ تیارولی شئ، د هغو د ټیک ټاک دپاره هم ښه کانټینټ تیارولی شئ، د هغو د پراډکټ دپاره هم ښه کانټینټ تیارولی شئ، صحیح ده. نو که فرض که تاسو کانټینټ کریشن زده کو او تاسو په کانټینټ کریشن باندې پوه شوئ چې کانټینټ زموږ سره څنګه جوړیږي، د دې دپاره کم کم سټریټیجیز دي چې هغه مونږ فالو کوو او د هغې په مدد سره مونږ کانټینټ جوړو. نو که تاسو په دې باندې په صحیح طریقه باندې پوه شوئ نو تاسو د کانټینټ کریشن نه په کور دننه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ او دا زموږ سره ډېر زیات ښه فیلډ دی چې تاسو چوز کړئ کانټینټ کریشن. کانټینټ کریشن ته لاړ شئ او کانټینټ جوړول چې دی هغه زده کړئ، په کانټینټ باندې ځان پوهه کوئ. بیا زموږ سره راځي په پنځم نمبر ای کامرس یا ډراپ شپینګ، چې تاسو ای کامرس زده کړئ، ډراپ شپینګ زده کړئ. ای کامرس دې ته ویلی کیږي چې تاسو به د انټرنیټ په ذریعه باندې څنګه خپل پراډکټ چې دی هغه خرڅوئ. که هغه ستاسو هر قسم پراډکټ وي هغه به تاسو څنګه چې دی د انټرنیټ په ذریعه باندې خرڅوئ، د انټرنیټ په ذریعه باندې به دا تاسو څنګه سیل کوئ. د دې دپاره کم کم سټریټیجیز دي چې تاسو به هغه اپلای کوئ او ستاسو چې دی پراډکټس به سیل کیږي. نو تاسو به دا څنګه سیل کوئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ، نو تاسو د دې سرویسز هم ورکولی شئ، خلکو ته هم د دې سرویسز پرووایډ کولی شئ، خدمات ورته ورکولی شئ او د هغو دپاره تاسو ای کامرس چې دی منیجمنت کولی شئ چې د هغو بزنس تاسو ګرو کړئ د انټرنیټ په ذریعه باندې. یا تاسو ډراپ شپینګ هم کولی شئ چې د بل چا پراډکټ وي او تاسو یې په خپل سټور باندې یا په خپل ویب سایټ باندې آنلاین خرڅوئ، تاسو ته په هغې کې منافع پاتې کیږي. نو دا تاسو د ځان دپاره هم کولی شئ او د کلاینټس دپاره هم کولی شئ. که تاسو په ای کامرس یا ډراپ شپینګ باندې پوهه شوئ نو تاسو یقین وکئ چې تاسو په کور دننه د ای کامرس یا ډراپ شپینګ نه پیسې ګټلی شئ او تاسو د دې نه ښه ارننګ چې دی هغه په صحیح طریقه سره کولی شئ. خو که تاسو په صحیح معنو کې په دې باندې پوهه شوئ چې د ای کامرس د کولو دپاره مونږ کم کم سټریټیجیز چې دی هغه اپلای کوو چې یو برانډ یا یو کمپنی چې دی هغه پروموټ کو یا ځان له خپل بزنس چې دی هغه پروموټ کو، خلکو ته یې ورسو، ښه سیل جنریټ کو. که فرض که تاسو په دې باندې پوهه شوئ نو تاسو ښه آنلاین ارننګ کولی شئ. بیا زموږ سره په شپږم نمبر راځي رننګ ایډز، فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک، سنیپ چیټ اینډ ګوګل ایډز. که فرض که تاسو په ایډز باندې پوهه شوئ چې تاسو به څنګه یو ایډز چې دی هغه رن کوئ،
د هغې دپاره به تاسو کم سټریټیجیز چې دی هغه اپلای کوئ چې ستاسو ایډز چې دی هغه پراپټیبل چې په هغې کې ستاسو ته منافع پاتې شي. نو تاسو به څنګه دغه شانتي یو پراپټیبل ایډز چې دی هغه رن کوئ. که فرض کا تاسو په پیډ ایډورټایزمنټ باندې پوه شوئ چې تاسو به پیډ ایډز چې دی هغه څنګه رن کوئ، لایک د فیسبوک دپاره، انسټاګرام دپاره، یوټیوب دپاره، ټیک ټاک دپاره، سنیپ چیټ دپاره، ګوګل دپاره. په دې باندې تاسو په صحیح طریقه باندې پوه شوئ او تاسو په دې کې ایکسپرټ شوئ، نو تاسو د دې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ. تاسو د دې سوچ هم نشئ کولی. نو دا هم ډېر زیات امپورټنټ دی چې تاسو ایډز چې دی هغه زده کوئ چې فیسبوک ایډز چې دی هغه زموږ سره څنګه رن کیږي، د یو پراډکټ دپاره، د یو کمپنۍ دپاره، د یو کورس دپاره. که څوک چې دی د قرآن چې دی هغه آنلاین ټیچ کوي، هغه به څنګه فیسبوک ایډز چې دی هغه رن کوي. که څوک یو کورس چې دی هغه ټیچ کوي، هغه به څنګه فیسبوک ایډ چې دی رن کوي. چې څوک یو پراډکټ چې دی هغه خرڅوي، هغه به څنګه ایډ رن کوي. نو که فرض که تاسو په پیډ ایډز باندې پوه شوئ، نو تاسو د دې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ په کور دننه باندې. که تاسو زمونږ په آنلاین کورس کې انټرسټډ یئ، نو زمونږ سره په دې وټساپ باندې رابطه وکړئ. مونږ به تاسو ته آنلاین ډیجیټل مارکیټینګ درښایو چې تاسو به څنګه د ډیجیټل مارکیټینګ نه پیسې ګټئ. د دې دپاره به څه طریقې وي چې هغه به تاسو اپلای کوئ او تاسو به په کور دننه د دې نه پیسې ګټئ. نو که فرض که تاسو انټرسټډ یئ، نو بیا اوس زموږ سره په دې وټساپ نمبر رابطه وکړئ. سټیپ بای سټیپ هاو ټو سټارټ فرام زیرو. اوس به زه تاسو ته طریقه کار ښیم سټیپ بای سټیپ چې تاسو به د زیرو نه څنګه سټارټ اخلئ. مطلب چې بالکل تاسو بګنر یئ، تاسو په هیڅ څه نه پوهیږئ، نو تاسو به څنګه د ډیجیټل مارکیټینګ په دې جرنی کې، په دې سفر کې به څنګه تاسو قدم ایږدئ، دا به زه تاسو ته اوس سټیپ بای سټیپ درښایم. چوز ون سکل ټو سټارټ ویت. یو سکل چې دی هغه سلیکټ کړئ. که فرض که تاسو غواړئ چې کنټینټ کریشن زده کړئ، تاسو کنټینټ کریشن ته لاړ شئ. که فرض که تاسو غواړئ چې تاسو پیډ ایډز چې دی هغه زده کړئ، لایک فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ګوګل ایډز، دا تاسو زده کړئ، نو تاسو دغه سلیکټ کړئ او په هغې باندې کار وکړئ. د هغې نه هم تاسو ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ. د فیسبوک ایډ یا فیډ چې څومره هم ایډز دي، د دې نه تاسو ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ، خو چې تاسو په دې کې ایکسپرټ شئ، تاسو په دې کې فرو لیول ته ورسئ. اوس دویم نمبر زموږ سره دی لرن ایټ فار 6 to 12 months. که فرض که تاسو غواړئ چې ډیجیټل مارکیټینګ ته راشئ، نو اولنی قدم چې دی هغه به ستاسو دا وي چې تاسو یو سکل چې دی هغه سلیکټ کړئ، چې په یو سکل باندې صرف تاسو فوکس وکئ او په هغې باندې کار وکئ. په هغه سکل باندې به تاسو د 6 میاشتو نه واله تر د 12 میاشتو پورې کار کوئ چې تاسو په هغې کې ایکسپرټ شئ، تاسو په هغې کې پرو لیول ته ورسئ. چې کله تاسو په یو سکل کې پوه شوئ، ستاسو سره پکې مهارت راغی، نو تاسو د هغې نه بیا ښه ارنینګ کولی شئ. د ډیجیټل مارکیټینګ سکوپ چې دی دا نه ختمیږي. ډیجیټل مارکیټینګ چې دی دا په ټاپ فیلډ کې راځي. نو د ډیجیټل مارکیټینګ نه تاسو ښه ډېرې پیسې چې دی ګټلی شئ، خو چې تاسو دا یو سټیپ چې دی هغه فالو کوئ، یو سکل چې دی هغه چوز کوئ او هغه د 6 میاشتو نه واله تر د 12 میاشتو پورې هغه زده کوئ، په هغې کې مهارت حاصل کوئ، نو تاسو د هغې بیا سروسز هم خلکو ته پرووایډ کولی شئ او خپل کار هم چې دی هغه هم سټارټ کولی شئ آنلاین او ښه ارنینګ کولی شئ. بیا په دریم نمبر زموږ سره راځي پریکټس آن یور سوشل میډیا پیجز. په خپل سوشل میډیا پیجز باندې پریکټس شروع کړئ. مطلب تاسو که غواړئ چې کانټینټ کریشن وکئ، صحیح ده، مطلب کانټینټ جوړول غواړئ، تاسو وایئ چې زما انټرست په کانټینټ جوړولو کې دی، نو تاسو په کانټینټ جوړولو باندې کار سټارټ کړئ او خپل سوشل میډیا پیجز چې کوم دي
هغې ته ویډیوز اپلوډ کول سٹارټ کوي، په هغې باندې سټیپ بای سټیپ کار چې دی هغه سٹارټ کوي، خپل په سوشل میډیا پیجز باندې پریکټس کوئ. چې کله تاسو په خپل پیجز باندې پریکټس وکئ، تاسو په دې کې ایکسپرټ شئ، تاسو ته د مارکیټ پته ولګي چې په مارکیټ کې څه چلیږي څه نه چلیږي، نو تاسو به چې د دې بیا خلکو ته سرویسز هم پرووایډ کوي، د هغې نه به هم تاسو ارنینګ وکئ په کور دننه، او خپل یو سوشل میډیا پیج به یو هغه به هم تاسو منیج کوئ، د هغې نه به هم ستاسو ارنینګ وي. نو دا سټیپ چې دی دا هم لازمي فالو کوئ. بیا په 4م نمبر زمونږ سره راځي کریټ ا سمپل پورټفولیو. ځان له یو سمپل پورټفولیو چې دی تیاره کړئ. صحیح ده چې مطلب تاسو په څه کې هم انټرسټ یې یا ستاسو سره څه هم ونري، د هغې باره کې یو پورټفولیو تیاره کړئ. صحیح ده چې ما دا کار کړی، ما دا پروجیکټس کړي دي، زما دا پورټفولیو ده، زما دا بیکګراوند دی. یو سمپل پورټفولیو ځان لا تیاره کوي او کار چې دی هغه سٹارټ کوي. په 5م نمبر راځي میک فایور اپورک پروفایلز. په فایور اپورک باندې خپل پروفایلز چې دی هغه جوړ کوي. په فایور اپورک باندې چې تاسو پروفایل جوړ کوي، نو تاسو ته به پته ولګي چې په مارکیټ کې څه سرویس چې دی هغه ښه سیل کیږي، کم سرویس چې دی هغه نه سیل کیږي. صحیح ده، ستاسو به په فایور باندې یو پروفایل جوړ شي، ستاسو به ټرست چې دی هغه بیلډ کیږي. که فرض که تاسو یو پورټفولیو تیاره کوئ د ځان دپاره، نو تاسو په فایور باندې پروفایل هم تیار کوئ، په اپورک باندې هم پروفایل تیار کوئ، او تاسو چې دی په هغې باندې هم کار سٹارټ کوئ، تاسو چې دی د هغې نه ښه ارنینګ کولی شئ. خو د ټولو نه مخکې خبره زمونږ دا ده چې یو سکل چې دی هغه به چوز کوئ چې په کم کې هم ستاسو انټرسټ وي، په کم کې هم ستاسو شوق وي، هغه سکل چې دی سمپلی هغه به چوز کوئ. آفر سرویسز ټو سمال لوکل بزنس. دا واړه کم کاروبارونه چې دی دې ته تاسو خپل سرویسز خدمات چې دی هغه پرووایډ کولی شئ. که فرض که تاسو پیډ ایډورټایزمنټ چې دی زده کوئ، فار ایگزامپل تاسو فیسبوک ایډز زده کوئ، ګوګل ایډز زده کوئ، انسټاګرام ایډز زده کوئ، ټیک ټاک ایډز زده کوئ، ګوګل ایډز زده کوئ، په دې باندې پوه شئ، ستاسو پکې مهارت حاصل شي، تاسو پکې ایکسپرټ شئ، نو تاسو د دې سرویسز چې دی هغه لوکل بزنس کم چې لوکل کاروبارونه وي هغو ته تاسو د دې خدمات پرووایډ کوئ او تاسو د دې نه هم ښه ارنینګ کولی شئ. نو دا زمونږ سره یو داسې فیلډ د ډیجیټل مارکیټینګ چې په مختلف طریقو تاسو د دې نه ارنینګ کولی شئ. او غټ کم یوټیوبرز چې دي هغه هم د دې ډیجیټل مارکیټینګ په ترو باندې چې دی پیسې ګټي. صحیح ده، او د ډیجیټل مارکیټینګ نه ښه ارنینګ کوي آنلاین په کور دننه. هاو مچ یو کین ارن. تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ نه 100 روپۍ ګټلی شئ. اوس به په دې باندې خبره اتره کوو چې مطلب تاسو ډیجیټل مارکیټینګ سٹارټ کړئ، ډیجیټل مارکیټینګ وکړئ، نو تاسو د دې نه 100 روپۍ ګټلی شئ د میاشتې. په دې باندې اوس په ډیټیل سره خبره اتره کوو. که بګنر وي، صحیح ده، مطلب یو کس بګنر وي، هغه ایکسپیرینس داسې ډیر نه وي، نو هغه د ډیجیټل مارکیټینګ نه چې دی هره میاشت د $100 نه واله تر د $300 پورې ګټلی شي. چې یو کس وي هغه بګنر وي، هغه شروعات کړی وي، لږ ډیر پوهه وي په ډیجیټل مارکیټینګ باندې چې مونږ به په ډیجیټل مارکیټینګ کې څه کوو، یا مونږ فیډ ایډورټایزمنټ دا به مونږ څنګه کوو، په څه طریقه کار سره به مونږ کوو. که په دې باندې پوهه یې بګنر وي، نو هغه د ډیجیټل مارکیټینګ نه د 100 نه واله تر د $300 پورې پر منت ګټلی شي په کور دننه. انټرمیډیټ لیول والا، اوس هغه کسان یا هغه خلک چې مطلب انټرمیډیټ دي، نو هغو د ډیجیټل مارکیټینګ نه هر میاشت د 500 نه واله تر د $1000 پورې پر منت ګټلی شي. هغه کسان انټرمیډیټ دي زمونږ سره چې څوک په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوهه یې کار یې پې کړی وي، صحیح ده، پروجیکټس چې دی هغه پې رن کړي وي او د هغې په باره کې ورسره ښه نالج وي، نو هغه زمونږ سره په انټرمیډیټ لیول کې راځي. نو که فرض کا یو انټرمیډیټ لیول والا کس چې دی هغه ډیجیټل مارکیټینګ کوي،
نو هغه د 500 نه واله تر د $1000 پورې پر منت ګټلی شي په کور دننه باندې. ایکسپرټ که یو کس چې په ډیجیټل مارکیټینګ کې ایکسپرټ وي، مطلب په ډیجیټل مارکیټینګ دا کې د هغه سره ښه نالج وي، ښه پوهه وي ورسره، او په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوهیږي چې موږ به څنګه مارکیټینګ کوو. د مارکیټینګ زموږ سره کم رولز دي، په کم طریقو سره زموږ سره مارکیټینګ کیږي، څنګه به موږ د یو پروډکټ یا د یو بزنس لپاره پرافیټیبل مارکیټینګ کوو. په دې کې ایکسپرټ وي، ماهر وي، نو هغه هر میاشت چې د ډیجیټل مارکیټینګ نه د $2000 نه سیوا ګټلی شي په کور دننه پر منت هر میاشت. نو دا زمونږ نننی ویډیو. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ، د چینل د ګروت دپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.